السلام علیکم دوستانو، تاسو ته یو نوی ولاګ کې بیا هم ښه راغلاست وایم. هیله ده چې ټول به ښه یاست. که چیرې تاسو زما تیر ولاګ لیدلی وي نو هلته ما یادونه کړې وه چې زما خوښې خسر اول ځل لپاره له امریکا نه دلته اتریش زموږ کور ته راځي. د هغوی د راتګ په مناسبت ما یو وړوکې میلمستیا ترتیب کړې وه او دا چې نورو دوستان هم دوی ته میلمستیاګانې کړې وې د هغې نه مې هم یو ویډیو جوړ کړی ده او په دې ولاګ کې تاسو سره شریکوم. هیله ده چې ستاسو خوښ شي. په تیر ولاګ کې مې تاسو ته ښودلی و چې ما منتو تیار آماده کړی و. نو اوس مې شروع کړله چې د منتو دپاره د دالو قورمه جوړه کړم. د دې دپاره مې اول یو کړاهي په منقل کې ښودلو، بیا مې غوړي پکې واچولو، پرې مې ښودلو چې ګرم شي. غوړي چې لږ ګرم شو بیا مې یو قوطي روب او لږ اوږه پکې واچولو او یو څو دقیقو دپاره مې پخه کړله. ورپسې مې بیا لږ مالګه هم پکې واچولو. روب چې کله لږ حل شو بیا مې یو دانه شین مرچ پکې واچولو. د بوی او ذایقې دپاره پکې اچوم. دې سره د قورمې خوند ډېر ښه کېږي. ورپسې مې بیا دال چې تیار جوش کړی و دا مې هم پکې واچولو. بیا مې پکې لږ تور مرچ هم واچولو. نو دا قورمه بیخي تیاره شوه. منقل مې ګل کړو، دیګ مې ترې لرې کړ. ورپسې مې بیا شروع وکړله چې لږ د پیازه هم جوړه کړم. د دې دپاره مې یو چوني دیګ منقل کېښودلو. ورپسې مې بیا لږ غوړي پکې واچولو. بیا د پسه غوښه، لږه هوږه او لږه مالګه هم پکې واچولو او غوړیو کې مې بیا ښه سور کړ. بیا مې پکې لږ لیمو هم وزبېښلو او ورپسې مې بیا د دیګ سر بند کړ او پرې مې ښوده چې غوښه پکې ښه نرمه شي. منځ منځ کې مې دیګ ښورولو هم تر څو غوښه دیګ پرې ونه نښلي او بیخ ونه نیسي. بیا مې پکې لږ کورکمن هم واچولو او دا مې هم غوښې سره ښه میکس کړلو. زه عموما د پیازه یو شپه مخکې تیار اخته کوم او پرېږدمه، ولې دا ځل ما سره ډېر وخت نه و نو ځکه هماغه ورځ یې تیاروم. دیګ مې په کم اور هماسې چالان پرېښودلو چې غوښه نرمه شي او بیا ما شروع وکړله چې د پیازې دپاره پیاز میده میده کړمه. د دې دپاره مې یو څو دانې پیاز واخیستل او په دغه شکل چې ویډیو کې ګورئ میده میده مې کړلو. غوښه هم تقریبا 90% تیار پخه شوې وه. بیا مې د پیاز پکې ور اضافه کړ او یو څو دقیقو دپاره مې نور هم پخه کړله. بیا نو د پیازه بیخي تیاره شوه. ورپسې بیا لږ د چرګ د سینی کباب هم جوړ کړلو. د دې دپاره مې غوښه په دغه طریقه میده میده کړله. غوښه مې چې دغسې 4 کونجې میده میده کړله. بیا مې لږ هوږه پکې واچوله. پسې بیا لږ مسالې پکې واچولې، لکه تکه مساله، لږ کورکمن، لږ تور مرچ، لږه مالګه، لږ رنګ دپاره کشمیري سور مرچ، یوه دانه مې لیمو پکې وزبېښله او لږه سپینه سرکه مې هم پکې واچولو او ښه صحیح مې سره ګډ کړو، ښه اخته مې کړلو. غوښه مې چې مساله کې ښه صحیح اخته کړله بیا مې یو ساعت دپاره هماسې پرېښودلو. منتو مې چې تیار مخکې نه جوړ کړی و او یخدان کې مې فریز کړی و. یخدان نه مې وویستلو او د منتو په دې کې مې قطار کېښودلو. دا چې مې منتو مخکې نه تیار جوړ کړی و نو تاسو لیدلی شئ څومره زر منتو جوړول خلاص شو. یو ساعت مخکې د دې نه چې منتو پخه کړمه تیار یې د منتو دې کې ږدمه چې لږ یخې ویلې شي. د چرګ د سینې غوښه مې چې یو ساعت مخکې تیار اخته کړې و، د دې هم ساعت پوره شو. اوس مې واخیستلو او په دغه شکل مې سیخ کړلې. بیا مې شروع وکړله چې یو مشقاب سلاد هم جوړ کړم. د دې دپاره یو لوښي کې مې دغه سلاد چې تاسو ګورئ په دغه شان قطار کېښودلو. ورپسې بیا لږ دې سلاد نه هم په دغه شکل چې ویډیو کې ګورئ چې نري نري او اوږده اوږده میده کړلې. دا سلاد مې چې میده کړلې بیا مې واخیستل او د دې لوښي په منځ کې مې واچولې. یو طرف ته مې ورته په دغه شکل بادرنګ میده میده کړل او دا مې پکې واچولې. ورپسې مې بیا لږ رومیان هم په دغه شکل چې ویډیو کې ګورئ میده کړلې. رومیان چې مې میده کړلې دا مې هم د بادرنګ په څنګ کې کېښودل. بیا مې لږ شین پیاز هم میده کړې او دا مې هم په دې لوښي کې کېښودلې. ورپسې بیا یو دانه زیړ دورمه مرچ هم واخیستلو او په دغه شکل مې اوږد اوږد میده کړلو. دا مې هم بیا په دې لوښي کې یو طرف ته کېښودل. یوه دانه لیمو مې هم واخیستله او په دغه شکل مې میده میده کړله او دا مې هم په دې لوښي کې یو طرف ته کېښودل او د یو شنه لیمو نه مې ښایسته ګل جوړ کړ او دا مې هم مشقاب کې کېښودلو. نو دا ښایسته او اسانه سلاد بیخي تیاره شوه.
ورپسې بیا شروع وکړله چې د کباب دپاره یو لوښي ډیزاین کړمه. د دې دپاره مې دغه سلاد چې تاسو په ویډیو کې ګورئ په دې لوښي کې چې څنګه یې ګورئ 4 طرفه پکې کېږدم. دا ضرور نه دی چې کباب لاندې باید سلاد کېږدي، ولې که د کباب لاندې داسې شین سلاد کېږدي نو ښه ډېر ښایسته به ښکاره شي. ورپسې بیا بل کړاهي په منقل کې کېښودلو، غوړي مې پکې واچوو چې ګرم شي او سپرینګ رول مې چې تیار جوړ کړی و هغه مې پکې سره کړلې. سپرینګ رول چې کله یو طرف نه لږ سور شو بیا مې په بل مخ واړولو چې بل طرف نه هم سور شي او دواړه طرف نه په یو رقم ښایسته سره شي. کله چې دواړه طرفونه ښه ښایسته سره شول بیا مې غوړي نه وویستل او باقي سپرینګ رول مې پکې سره کړلې. په هماغه غوړي کې مې چې سپرینګ رول سره کړی و په هماغه کې مې د چرګ د سینې کباب چې جوړ کړی و هغه مې هم پکې سره کړلی. کباب مې ځکه اول پکې سره نه کړل چې غوړي بیا خپل رنګ بدلوي. کباب چې ښه سره شولې دا مې هم وویستل او دا مشقاب مې چې جوړ کړی و په یو طرف ته مې سپرینګ رول، منځ کې چپس او په بل طرف ته مې د چرګ د سینې کباب کېښودلو. او تاسو لیدلی شئ چې دا ښایسته لوښی بیخي تیار او آماده شو او دې نه مې 2 دانې جوړ کړلې. ورپسې بیا شروع وکړله چې وریجې هم پخې کړمه ځکه وخت کم پاتې و او دا ځل مې نیت و چې صافي یا 2 رنګه وریجې پخې کړمه. نو د دې دپاره مې جوش اوبه په یو دیګ کې واچول، ورپسې مې بیا مالګه او وریجې هم پکې واچولې او پرې مې ښودلې چې وریجې پستې شي. تر څو چې وریجې نرمېدلې یو بل دیګ مې په منقل کې ایښودلو، غوړي مې پکې واچول او لږ بوره مې واچولو، پرې مې ښودلې چې بوره بیخي خپل رنګ بدل کړي. وریجې هم پستې شولې، بیا مې چاڼ کړ او دوباره مې په ژوند دیګ کې واچولې. په سر مې ورته لږ د وریجې مساله او لږ هیل مې هم په سر واچولو. بوره چې مې په غوړیو کې سور کړی و هغه مې هم د وریجې په سر واچولو. د ګازر او ممیزه خلال مې په یو المونیم فویل کې تاو کړ، دا مې هم د وریجې په سر کېښودلو. د دې په سر مې یو 2 کاغذه کېښودلو او دیګ مې پرېښودلو چې دم ونیسي. ورپسې مې شروع کړه چې لږ تروې هم جوړې کړم. دپاره مو بادرنګ د تراشکه وویستلو، بیا مې کورنۍ مستې چې ما خپله جوړې کړې دا هم په سر یې واچولو. لږه مالګه او لږه نعناع مې هم پرې واچولو او ښه مې سره مکس کړ تر څو مستې کې هېڅ نوع غوټې پاتې نه شي. ورپسې بیا یوه ټوټه واوره هم پرې واچولو او د ضرورت په اندازه مې اوبه پکې واچولو. نو دا تروې هم بیخي تیارې شوې. دې نه بعد مې لږ د روح افزا شربت هم جوړ کړلو. د دې دپاره مې د بیسل سیډز په یو ګیلاس کې واچولو، ګرم اوبه مې هم پرې واچولو، یو څو دقیقو دپاره مې پرېښودلو. ورپسې مې بیا په دې جګ کې د ضرورت په اندازه روح افزا واچولو، یو 2 دانې لیمو مې هم پکې وزبېښلې. ورپسې مې بیا لږ بوره هم پکې واچولو، لږ واوره مې هم پکې واچوله ځکه چې دا شربت لږ یخ خوند کوي. او ورپسې مې بیا اوبه پکې واچولې او ښه مې سره ګډ کړلې. بیسل سیډز مې چې مخکې اوبو کې خشتې کړی وې تاسو لیدلی شئ چې دغسې جوړ شوی دی، دا مې هم پکې ور اضافه کړلو. لږ نور اوبه مې هم ور اضافه کړلو. نو دا شربت هم بیخي تیار شو. دلته مې منتو چک کړلو چې پخ شوی دی که نه. نو منتو بیخي پخه وه. اوس نو هر څه تیار و، مړۍ ویستلو ته مې شروع وکړله. اول مې لږ مستې چې پکې لږ اوږه مې مکس کړی و لاندې په دې غورۍ کې واچولو، په سر مې منتو ورته کېښودلو، بیا مې دوباره لږ مستې پرې واچولې. دا هر څه مې چې جوړ کړي وو هر یو نه مې 2 غورۍ تیار کړلې. یو غورۍ مې غټ منتو جوړ کړ او یو وړوکی. بیا مې چې دواړو باندې مې چې مستې واچولې، بیا مې په سر باندې د دالو قورمه چې جوړه کړې وه دا هم واچولو. په سر مې بیا ورته تازه دڼیا هم وشیندلو او په آخر کې مې بیا لږ وچه نعناع هم په سر یې وشیندله. نو د منتو 2 غورۍ هم تیارې شوې. ورپسې مې بیا وریجې هم داش نه وویستلې. زه عموما وریجې په داش کې دم کوم ځکه داش کې ښه صحیح دم کېږي. خلال مې ترې لرې کړلو او وریجې مې ښه سره مکس کړلې. دا مې ډېر په احتیاط وکړه تر څو وریجې خرابې نه شي او بیا مې غوریو کې وویستلې. په سر مې ورته بیا د ګازر او ممیزه خلال هم واچولو. لکه څنګه مې چې باقي شیان نه 2 غورۍ جوړ کړی و نو دې نه مې هم 2 غورۍ تیار کړلې. دې نه بعد مې بیا 2 پیازه هم په 2 غوریو کې وویستلې. نو دا وه زما یو ساده میلمستیا چې ما د خپل خوښې او خسر راتګ په خوشحالۍ کې نیولې وه. مخکې د دې نه چې د دسترخوان صحیح ویډیو وکړم نو میلمنو تیار شروع کړې وه ډوډۍ ته.
څومره چې ممکن و همدومره مې ویډیو وکړله. زما کورنۍ زما د خوښې خو سره ستړمشي ته راغلي وو، نو ځان سره یو ډالۍ راوړی وو چې دوی ټولو نه ډېره مننه کوم. دا زموږ خلکو رواج هم دی چې څوک راځي او ستړمشي ته ځو یا خواږه یا میوه ځان سره وړو. پسې بیا میلمستیاګانې شروع شوې چې ټولو دوی ته میلمستیاګانې کولې. اول شروع زما کزن وکړلو نو هغوی کله چې تلو نو ما لږ کریم رول هم جوړ کړلو. دا هم زموږ رواج دی چې کله څوک راځي او ورته ډوډۍ کېږي نو یو څه نه څه ځان سره وړي، یا میوه یا خواږه، هر څه چې وي پروا نه کوي، مقصد تش لاس نه ځو. نو ځکه کزن کره مې چې تلو نو ما لږ کریم رول جوړ کړلو. د دې دپاره مې د پف پیسټري د اوړه واخیسته او دغسې اوږد مې پرې کړ. بیا د فارم چې ما خپله د المونیم فایل نه جوړ کړی و هغې کې مې راتاو کړ. بیا مې داش کې کېښوده چې پخه شي. ورپسې مې بیا کریم ورته جوړ کړ. د دې دپاره مې قیماق په یو لوښي کې واچولو. ورپسې مې بیا لږ ونیلا اسنس او لږ میده بوره مې واچولو. مکسر سره مې ښه مکس کړ. بیا مې د کریم رول دغسې ډیزاین کړ او لاړو میلمستیا ته. دا چې ما سره وخت ډېر نه و نو نشم مې کولی چې تاسو ته تفصیلي ویډیو جوړ کړم. هلته چې لاړو کزن مې هم ډېر زحمت ویستی و او داسې ښایسته او خوندوره خواړه یې جوړ کړي وو. دسترخوان مو چې اوار کړ نو هغې نه مې هم یو ښایسته ویډیو تاسو ته جوړه کړله. په بله ورځ بیا عمه مې ډوډۍ کړې وه نو هغې ته مې تازه میوه یو مشقاب جوړ کړلو. هغه مې ځان سره وړی و. دلته تاسو لیدلی شئ چې هغې هم ډېر زیات زحمت ویستی و او ډېر ځان په عذاب کړی و. ورپسې بیا مور او خور مې دواړو په یو ورځ میلمستیا کړې وه ځکه چې موږ سره وخت کم و او موږ غوښتلو چې خوښ و خسر مې چکر ته بوځو. نو هغوی نه مو غوښتنه وکړله چې دواړه په یو ورځ کې میلمستیا وکړي ځکه چې وخت موږ سره کم و، موږ نشو کولی چې ډېر وخت میلمستیاګانو کې تېرې کړو. نو هغوی کله چې تلو نو هغوی ته مې هم یو خوندوره او کوم خواږه چې د هغوی خوښېدل او زه پوهېدم چې کوم یو دي نو هماغه مې ورته جوړ کړلو. نو خور ته مې یو لوتوس بسکوف ډیزرټ جوړ کړلو او مور ته مې یو تیرمیسو چې زما د ورونو ډېر خوښېږي. خور ته مې د لوتوس بسکوف کوم ډیزرټ جوړ کړی و. اول مې کریم ورته جوړ کړلو. ورپسې مې بیا د بسکټو یو قطار کېښودلو او په سر مې ورته لږ شیدې واچولې تر څو لږ پستې شي. د هغې په سر مې بیا لږ کریم واچولو او دا مې ښه صحیح هوار کړلو. ورپسې مې بیا دوباره د بسکټو یو قطار کېښودلو. دا چې دا خواږه څنګه جوړیږي د دې یو ویډیو زما په چینل کې شته، تاسو کولی شئ ویې ګورئ. د یو ډېر خوندوره او اسانه خواږه دي او زموږ کور کې د ټولو ډېر خوښیږي. د بسکټو یو قطار چې مې کېښودلو بیا مې دوباره لږ کریم پې واچولو. کریم مې چې ښه صحیح هوار کړ بیا مې دوباره یو قطار د بسکټو پې کېښودلو. بیا مې دوباره هماغسې لږ شیدې پې واچولې او کریم مې پې واچولو. ښه صحیح مې بیا هوار کړ لکه څنګه چې ویډیو کې ګورئ. ډیزاین دپاره مې لږ چاکلیټ اوبه کړ، یو پلاستیک کې مې واچولو او په دغسې اوږد لاینونه مې پرې جوړ کړ. او بیا مې د یو ډکي په مرسته دغسې ډیزاین پې جوړ کړلو. د لا ښایست دپاره یې لږ بسکټ مې میده کړ او دغسې په څنګونو کې مې واچوله. دا مې بیا یخچال کې کېښودلو چې تر څو هماغسې یخ پاتې شي. دې پسې مې بیا شروع وکړه چې تیرمیسو جوړ کړمه. د دې دپاره پیروی مې په یو لوښي کې واچولو. ورپسې مې لږ میده بوره هم پکې واچوله او ښه مې سره مکس کړ. ورپسې مې بیا لږ د کریم دا پوډر پکې واچولو چې دې سره کریم ښه کلک کېږي او دا مې هم دوباره ښه مکس کړ. زه عموما په داسې کریم کې مسکپون کریم هم اچوم، خو فلحال ما سره کور کې موجود نه و نو مې نه چول. د دې کریم هم آماده شو. بیا مې دغه بسکټ چې مخصوصا د تیرمیسو دپاره دی واخیستلو او د کافي اوبو کې مې لږ ولړلو او په یو قطار کې مې کېښوده. کریم مې چې جوړ کړی و هغه مې په سر واچولو او ښه صحیح مې هوار کړلو. کریم مې چې ښه صحیح پې هوار کړلو بیا مې دوباره د بسکټو یو قطار چې په کافي اوبو کې مې ولړلو دې کېښودلو.
او دوباره مې په کریم واچولو، هغه مې هم ښه صحیح هوار کړلو. بیا مې اخري د بسکټو یو قطار پې کېښودلو. او په آخر کې مې لږ نور کریم هم پرې واچولو او ښه صحیح مې هوار کړلو. دا مې هم چې ښه صحیح هوار کړلو، بیا مې یخچال کې کېښودلو چې یخ شي. چې کله تلمه بیا مې لږ کاکاو پوډر پرې واچولو، نو دا هم بیخي تیار شو. چې کله تلمه نو دواړه مې په پلاستیک کې راتاو کړو، دغسې یو ډالۍ مې ترې جوړه کړله. تاسو لیدلی شئ چې مورجانې مې هم ډېر زحمت ویستی و. کباب یې پخ کړی، وریجې پخ کړی، منتو، دو پیازه، میسو کړی و، سلاد او داسې نور ډېر شیان هم جوړ کړي وو. بله ورځ بیا زما د ورور خسر ډوډۍ کړې وه. تاسو لیدلی شئ دلته چې هغې هم ډېر زحمت ویستی و. هلته چې تلمه نو ما لږ کلچې او شیان بازار نه واخیستلو، ورته ویې وړلو، ځکه چې ما سره وخت بیخي نه و. دا چې ما سره ولې وخت نه و او ما څه وکړلو، دا تاسو کولی شئ بل ولاګ کې وګورئ او دوستانو بل ولاګونو ته هم سترګې په لاره اوسئ. میلمستیاګانې چې خلاص شوې، هغې نه بعد بیا په چکر ووتلو. د هغې ولاګونه به هم تاسو سره شریکوم. ډېر خوندور او ښایسته ولاګونه په لاره دي، په تمه اوسئ. هغې نه بعد بیا زما د خسر یو ملګری ورته ډوډۍ کړې وه، خو کله چې تلو هم بیا نو ما یو ښایسته د تازه میوې مشقاب ورته جوړ کړلو. نو د دې دپاره مې په یو لوښي کې شفتالو، مڼې، ناک، کیلې او انګور کېښودلی او بیا مې په دغه پلاستیک کې کېښودل. قیچي مې کړ او یو ښایسته ګل مې ترې جوړ کړ. د دې میوې نه مې چې ګل جوړ کړلو، بیا هغې نه بعد مې هم ځان تیار کړلو او لاړلو. دوستانو ډېره بخښنه کوئ چې زه لږه مریضه وم، ځکه مې غږ داسې خراب دی. نو دا وه د نن ورځې ولاګ. هیله ده چې ستاسو خوښ شوي وي او ټولو نه ډېره زیاته مننه چې ځان یې ډېر پازاب کړی و او میلمستیاګانې وکړلې او هغه ټول به زما د ولاګ ګوري. نو ډېره مننه ټولو نه چې ځان یې ډېر پازاب کړو او میلمستیا یې کړې و. نو هیله ده چې دا ویډیو ستاسو هم خوښ شوي وي او نورو ولاګونو ته سترګې په لاره اوسئ. ښه وخت ولرئ. الله پامان.